غوښې ډک خبرونه لومړی دا چې سږ کال به د پروان په زردالیو کې 10 سلنه زیاتوالی راشي. د پروان ولایتي چارواکي وایي چې تمه د سږ کال د دغه ولایت په لر او بر کې که د زردالیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د پروان ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به سږ کال د اټکل له مخې د زردالیو په حاصلاتو کې 10 سلنه زیاتوالی راشي او 6,000 میټریک ټنه زردالو به بازار ته وړاندې کړي. یاد شوي ولایت کې د کرنې او اوبو لګونې مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت د زردالو حاصلات 6,000 میټریک ټنه اټکل شوی چې دا د تیر کال په پرتله 10 سلنه زیاتوالی ښیي. د پروان د کرنې رئیس عبدالوهاب خیرزاد افغاني ته وویل ښه مدیریت د هوا ښه حالات د اوبو زیاتوالی او د طبیعي پیښو کموالی هغه څه دي چې سږ کال ورسره د زردالو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د ښاغلي خیرزاد د معلوماتو له مخې اوس مهال به له بزګر څخه په بڼ کې 1 من زردالو د سوداګر له لوري په 150 افغانۍ اخیستل کیږي چې دا د ښه بازار په معنا ده. یاد ریاست معلومات ښیي په دې ولایت کې پر 2290 هکټاره ځمکه چې ډیره برخه یې د غوربند په دره کې ده د زردالو 4 ډوله قیسی، امیري، سینګایي او سفیدک ونې کرل شوي چې د تازه زردالو ترڅنګ کشته هم ترلاسه کیږي. په پروان کې د انګورو او مڼو ترڅنګ زردالو هغه میوه ده چې په ډیره اندازه بڼونه لري او د وچولو لپاره به یې 100 دستګاوې پر بزګرانو وویشل شي. په دې وروستیو کې په ټولو ولایتونو کې د کرنې او زراعت سکتور ته د حکومت پاملرنه زیاته شوې ده او هڅه کیږي چې له همدې لارې افغانستان د خوراکي په برخه کې پر ځان بسیا کړي او له بهر سره د میوه‌جاتو، غلو، دانو واردول او دغه راز د کورنیو زراعتي پیداوارو لپاره منظم صادراتي سیستم جوړ کړي. او د هم خبردار چې د ننګرهار ارګ ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی. په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت درې نور ته چې د سیمې ډیر خلک د ننګرهار ارګ بولي د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت درې نور چې ډیر خلک د دغه ولایت ارګ بولي په دې وروستیو کې د سیلانیانو ورتګ ور زیات شوی دی. دغه غرنۍ او آباده سیمه په ننګرهار کې تر ټولو امن سیمه بلل کیږي چې سیلانیان په پوره ډاډ د میلو لپاره ورځي. د ننګرهار درې نور ولسوالۍ شنو سیمو لیدلو او ګورګورو ټولولو په موخه د سیلانیانو تګ راتګ زیات شوی دی. د درې نور ولسوالۍ بریکوټ هغه سیمه چې پکې ګورګوري پخې شوي دي او ځوانان د سرسبز ځایونو لیدلو او ګورګورو خوړلو په موخه ورځي. د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې ځوانان میلې کوي او له ځان سره کورونو ته ګورګوري هم وړي. په دې سیمه کې 2 ډوله ګورګوري کیږي چې یو ډول یې بیره او بل ډول یې پخپله ګورګوري دي. درې نور د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد شمال ته 15 کیلومترۍ کې موقعیت لري چې دریو خواو ته یې جګ جګ غرونه پر طبیعي ځنګلونو پوښل شوي. پر دغو غرونو تل د سپینو واورو انبارونه داسې جوړ وي لکه سپین څادر چې پرې غوړېدلی وي. د دغه ولسوالۍ هوا په اوړي او ژمي کې سړه وي او د اوسېدو لپاره یې چاپېریال ډېر مناسب دی. لویو شنو منظرو دغه سیمې ته یو ځانګړی جغرافیوي اهمیت بخلی او د ګڼو سیلانیانو توجه یې ځان ته اړولی. که څه هم ننګرهار په اوړي کې د میلو لپاره مناسب ځای نه دی، خو دغه سیمه چې د غرونو په لمر کې راکیر دی هر وخت د سیلانیانو لپاره وړ ځای بلل کیږي. دغه سیمې ته هره ورځ لسګونه خلک د چکر لپاره ورځي او خپلې